السلام علیکم ګران دوستانو. د مارچ 10 تاریخ د بایپولر د ناروغي د نړیوالې ورځ سره سمون خوري او د نن ورځې ویډیو ده چې زه څنګه په بایپولر ناجوري اخته سوم او بل بایپولر ناجوري څنګه یو ناجوري ده دا به تاسو ته تشریح سي. په نړۍ کې ټول انسانان په خپل د ژوند په دوران کې یو ځل حتمن د بایپولر د حملې سره مخ کیږي. یعنی د بایپولر حمله دومره خطرناک نه ده چې پر انسان باندې راسي، خو دا چې تاسو په بایپولر ناجوري اخته سئ دا بیا یو بیله موضوع ده او یو خطر ده او باید د خطر سره چې موږ مخ سو باید مبارزه زده کړو او د مریضۍ په جدي توګه تداوي وکړو او منظمه دوا وخورو. یعنی ترڅو چې موږ ژوندي یو منظمه دوا وخورو. کله چې انسان په بایپولر ناجوري اخته سي، بایپولر ناجوري حتمن اته کاله خپل زور وي. اته کاله دا خپل جدي زور وي ترڅو بیا اته کاله بعد دوا پر دا مریض په بدن کې ښه ولاړه سي او اته کاله بعد مریض تر یو حده کولی سي ځان کنټرول کړي. هغه کسان چې په دا منځ کې تحصیلي کارونه کوي یا مثلا سیاسي کارونه کوي یا اجتماعي کارونه کوي، هر کار کوي یا د ژوند هیلو ته رسیږي یا هدفو ته رسیږي، هغه کسان واقعا نابغه کسان دي، ځکه چې د بایپولر سره مبارزه کول ډېر یو سخت کار دی او اسانه کار نه دی. نو د هغو د جملې څخه یو زه هم یم. موږ په نړیواله سطحه ډېر کم کسان لرو چې بایپولر ناجوري لري او دوی مسلک هم لري، یعنی دوی په مسلک کې رسمي زده کړې وکړي چې دا ډېر سخت کار دی، اسانه کار نه دی. راځو چې زه څنګه ناجوړه سولم. زه د یو داسې کورنۍ غړی وم چې زموږ پلار ډېر بالغ سړی و، مور مې هم بالغه ښځه وه، زما خویندې بالغې ښځې وې، زما خویندې تر ما 20 کاله مشرانې دي، دوې خویندې مې دي. یعنې زه په یو بالغه کورنۍ کې لوستې وم او زموږ په کورنۍ کې چا رواني ګډوډي نه درلودل. زما پلار یو نورماله سړی و، مور مې نورماله ښځه وه، پلار مې هر څه د یو نورمال شخص و د خپل اولادو سره په رویه او بیهیویر کې، او ما چې سره کم ژوند درلودی د چا سره مې روابط درلودل دا هر څه منظم و، جوړ و، ناجوړه نه و. کله چې زه واده سولم، نامزاده سولم، نو قرار زما څخه هغه خوشحالیانې، هغه هیلې، هغه ارزوګانې چې ما په پیغلتوب درلودلې هغه زما څخه واخیستل سولې. زه یو داسې کور ته واده سولم چې هلته د پلار څخه نیولې مور اولادونه ګردو رواني ناروغۍ درلودلې. په داسې یو کور کې اوسېدل چې ټوله فکري وسواس لري، ټول فیزیکي وسواس لري، ټول په وسواس ناجوري اخته وو. صفاکاریانې کولې، صفایي یې کول، دا ځای صفا که، دا ځای صفا که، دا ځای دغه که جارو که، دغه شیان دوی ته ډېر مهم و. یعنې ډېر ورته مهم و چې هره ورځ دوی خپل کور بس وسټي، داسې یو ماحول. زه کله چې ودېدلم په ډېرو هیلو واده سولم، 11 کاله تر مخه په داسې هیلو واده سولم. کله چې زه نامزاده وم، ما په کوچنیوالي کې په پیغلتوب یو عادت درلودی، ما په خونه کې عموما ټول نجونې دا عادت لري، هغه په خونه کې به مې اشاله کول، میوزیک به مې ولګوي، اشاله به مې کول. ما به د ځان سره په دا اشلې کې فکر کوي کله چې نامزاده وم زما د کشر لیوړه واده دی او زه اشاله کوم او خلک داسې فکر کوي چې دا د زوم دوهمه ورېنداره ده. یعنې په دا هیله، په دا ارزو زه دا کور ته واده سولم چې زه همیشه هلته واوسېږم، د هغه کور غړې واوسېږم، د هغه کور ناوې واوسېږم. لیکن کله چې زه هلته واده سولم زما تمه هغسې نه وه. هغو خلکو د یو پردي په سترګه راته کتل، د یو مزدوري په سترګه، یو څوک چې باید صفاکاري وکړي بل په کور کې هېڅ توان او قدرت ونه لري. خو زه په داسې یو کورنۍ کې اوسېدلی وم چې زما پلار زما مور ته احترام درلودی، زما مور تصامیم نیولی سولی، زما خویندو تصمیمونه نیولی سولی. په هغه کور کې داسې یو څه نه و، ټول واک د یوه سړي په لاس کې و. زما خسر و کې چاته وعل ورکول، کې چاته ښکنځل کول، کې د چا پلار وریادوي، کې د چا مور وریادوي، د خود مختاره و او هر څه یې کولی سولی. او دا شیانو منل زما دپاره د یو انجلۍ په صفت چې د 19 کالو و ډېر سخت کار. زه د داسې خلکو سره مخامخ سولم. زما خسر خپل د پلار څخه ناز نه و لیدلی. زما خواشې
خپل په کورنۍ کې ناز نه و لیدلی او ډېر په کم سن واده سوی و. هغه چا چې خپله ناز نه یې لیدلی هغه نسي کولی بل چاته ناز ورکړي. نو هغه داسې یو کورنۍ وه چې نه خو سر و خواشې مې ناز لیدلی وه، نه هم زما میړه خپل د کورنۍ یو مثبت ناز لیدلی و، توجه یې لیدلی وه چې هر شي ته یې توجه وسي، او نه هم د هغوی ناز دا و چې ماته یې راکړي. او زه په داسې یو کورنۍ کې لوستی وم چې ماته ټولو توجه کول. زه کشره لور وم. وروسته د 20 کاله زما د پلار دوی په کور کې یوه نجلۍ پیدا سوې وه او دا په خاص شرایطو روز سوې وه. هلته چې ولاړم هر څه برعکس وه. حتی د هغو په کور کې سلاته جوړول نه، مثلا ډوډۍ به مو پخول، غذا به مو رااخیستل، دا رومیان چې میده میده کې، پیاز میده میده کې، بادرنګ نو کې، لیمبو نو کې، مالګه، وچه نعناع، تازه نعناع، ګشنیز دا ور واچوه، یو سلاته ځینې جوړه سي نه. دا جوړېده په هغه کور کې نه وه. په هغه کور کې اصلا ګشنیز نه پیدا کېدل، بادرنګ نه پیدا کېدل، په هغه کور کې زردکه نه وه، په هغه کور کې لیمون نه و، په هغه کور کې مستې نه وې. تروې مستې به یې راوړلې، هغه به داسې تروې وې شلومبې، داسې تروې به وې، دوی به دونې نکې واچولې په کاسه کې، نور به یې ګرد اوبه ور واچول، بله به یې خوړل. او دا شیانو سره زه د پلار په کور کې نه وم مخته. زما د پلار دوی په کور کې مستې وې، شلومبې جلا وې، ترکاري وه، سلاته به میکس جلا پرته وه، ګشنیز به جلا پرته وه، لیمو، هر رقم شیان وه. هلته هېڅ شی نه و. لیکن د هغو کور زموږ تر کور عصري و. د هغه نوم پروت و زما د خسرو خان دی. چې څه دی؟ خان دی. نو چې د هغه نوم پروت و چې خان و، زما پلار یو غریب کور کې غریب سړی و، دغه شاهانه ډوډۍ به موږ خوړل. هلته چې زه واده سولم، زه به د ځان سره ناست وم، فکر به مې کوي چې ولا دا به نو زه ګرد عمر دغسې وږی یم، په دا کور کې خو نس نسي در مړولی. میوه یوازې دغه رواج و چې په دوبي کې هندواڼه راوړل، فقط د هندواڼې بله میوه دوی نه راوړل، نه پکښې رواج و. نو هندواڼه هغه شی نه و چې زما ویټامینز مکمل راپوره کړي، یا هغه خوراک چې ما د پلار په کور کې درلودی هلته واوسېږي. دا د دې سبب کېدل چې زه عمیق تشویش وکم. بیا زما خو سر زه تر بام راواچولم. تر بام یې راواچولم، زه چې لاندې راولوېدلم، راولاړه سولم، لاړم خپلې خونې ته ژړلم. هېڅوک نه سول خبر چې دا سړي څه تر بام راواچول. ما وژړل، په خونه کې نه مې پزه وي، نه سوې ده، نه څه راسوي دي. وروسته د څو کلونو معلوم سول چې کله زه در بام راولېدلې وم، زما پر دماغ باندې اکسیجن بند سوی و. ډېر کم اندازه اکسیجن زما بدن ته تللی، دماغ ته تللی. زما مغز ته اکسیجن منظم نه رسېدی، او دا د دې سبب سو چې زه په بایپولر ناجوړي اخته سم. بایپولر داسې یو ناجوړي ده چې په دا کې د مریض د دماغ داسې یو شکل لري لکه جاوس. د دماغ کیمیاوي حالت تغییر کوي، کله یو شی شکل واخلي، کله بل شی، کله چی شي، نه داسې تغییر کوي، داسې ثابت نه وي لکه جاوس. دا علت یې دا و چې زه در بام راولوېدلم، زما پر دماغ باندې اکسیجن بند شو، ډېر کم اندازه اکسیجن وتلی. او بل یو څه فیزیکي اکسیجن بند و پر دماغ باندې، یو څه به ما پر ذهن باندې ډېر سوچ کوي، ډېر فکر به مې کوي چې زه به ګرد عمر په د نس په مشکل اخته وم، دا خو زما نس نسي رامړولی. زه چې به د پلار کور ته ولاړم، زما د پلار د کور په یخدان کې، د یخچال په یخي خانه کې به د سنیکر چاکلیټو کارټن پروت. انار به زما مور میده کړې وه، دومره غټه کاسه میده کړي انار به پراته وه، رقم په رقم میوې به وې. خو زموږ د غریبانو کور، سپېرڅ کور، د هغو کور لوکس و، موټران یې درلودل، خورا یې ځانو ته غټ ویل، ډوډۍ یې دغه رقم راکول، هېڅ شی نه. پر دسترخوان به لوبیا به پاخه سول، د لوبیا غورمه، 4 غوریچې، 4 غابه لوبیا به وکشل سول. دلته په کور کې 12 نفره وه، غټان، دا به داسې چورس سول، بلا نه پاته کېدل. زه په داسې یو کورنۍ کې اموخته سوی یم، زما پلار ډېر په ارامه خوراک کوي، د 1 ساعت په جریان کې به د خوراک کوي. زه په اولادو کې پلار ته سوی یم، خوراک په ارامه کوم، یعنې بعض وخت زه خوراک شروع کوم 1.5 ساعت وخت ونیسي چې زه خپل غذا وخورم. دوی به په 15 دقیقې کې دسترخوان اوف کوي، زه به وږې پاته وم هره ورځ، مسلسل وږې، مسلسل تشویش د دې چې زه به ګرد عمر دا رقم غذا خورم، او مسلسل دا چې زما دماغ ته اکسیجن منظم نه تللی،
د دې سبب سو چې زه په بایپولر ناجوري اخته سم. ګوري اوس موږ تاسو ته د بایپولر ناجوري علایم زه تاسو ته وایم، خو دا په دې معنا نه ده چې تاسو هم بایپولر ناجوري لري. کیدای شي تاسو یې علایم ولري، هر انسان د علایمو سره مخ کیږي، خو که دا علایم مسلسل هر ورځ وي بیا نو تاسو د بایپولر ناجوري لري، به یې جدي ونیسئ او د هغه لپاره دوا وخورئ. بعضې کسان چې اوس ما وویني او یا هم خبر سي چې دوی هم بایپولر ناجوري لري، شاید ما وویني ووایي چې ولا پروانه دغسې نورماله ده، ښه په انټرنیټ کې خبرې کولی سي، ښه مسلک لري، ښه ډاکټره ده، نو دوی به وایي چې ولا زه دا کار نشم کولی. نه خیر، زه په اساني تر دا ځای پرې نه یم رسېدلی. ما هم قوي عملیې لیدلي دي، ما هم خپل نورمال حالت د لاسه ورکړی دي، زه هم د لیونتوب اوج ته بار بار تللی یم. ډېر همیشه زه د قوي ډپریشن حملو سره مخ شوې یم. زه په کال 2014 کې په بایپولر ناجوري اخته شولم. زه بیا دلته ولیکم 2014، اوس 2014 دی، اوس 2025 دی. په دا مابینځ کې زما ډاکټران نه جالي شوي، همیشه یو ډاکټر زه تداوي کړی یم. زما ډاکټران وایي د 2014 څخه بیا تر 2025 پورې پروانه 2 وارې مانیا ته تللې ده. مانیا یو حالت دی چې پر مریض راځي، ډېره انرژي پیدا کوي، ډېر مثبت خواته ځي، او یو ډپریشن ناجوري ده، انرژي د لاسه ورکوي او منفي خواته ځي. زه د 2014 څخه بیا د 2025 پورې 2 ځله مانیا ته تللې یم او نور ګرده زه ډپریشن ته یعنې زما ډپریشن ډېر دی، ځکه چې زه د خاوند لخوا هم یو څه ځورول شوې یم. زما خاوند کله چې موږ واده وکړو زه 19 کلنه وم، هغه هم 19 کلن و. موږ دواړه هیڅ نوعه معلومات د جنسي رابطې اړوند نه درلودل. هغه هم یو باکره ځوان و، زه هم یوه باکره جنۍ وم. نه په دې پوهېدلو چې جنسي رابطه څه شته وایي، نه په دې پوهېدلو چې جنسي روابط څه شته وایي، نه په دې پوهېدلو چې میړه میینه باید سره کم خبرې سره وکړي، نه په دې پوهېدلو چې څنګه مینه وکړو، نه هغه پوهېدی چې ماته څنګه مینه راکړي، نه زه په دې پوهېدلم چې هغه پوه کړم چې ماته څنګه مینه راکړي. خبرې مو نه وې زده، رومانس مو نه و زده، دا مو نه و زده چې باید یو بل مچ کړو، یو بل سره لمسي رابطه جوړه کړو. مثلا دا یو د بل په لاس کې نیول، لاس لمس کول، دا ډېر ښځه ودې ته اماده کوي چې جنسي رابطې ته. موږ په هېڅ شي نه پوهېدلو. زما خاوند چې به کله زما سره جنسي رابطه نیول، هغه یو باکره خواپاکه هلک لیسوي، په هېڅ شي نه پوهېدي. زه هم نه پوهېدلم، یعنې کال 2014 و، شروع یې وه. دلته کله چې به جنسي رابطه نیول، هم د ده داسې ایډیا وه، هم زما چې مثلا موږ ته چا څه نه وه را زده کړي چې موږ ډایرکټ د دخول مرحلې ته تللو. نو کله چې موږ د دخول مرحلې ته تللو، نو خو زه به نه تحریکېدلم، نه 2 میاشتې ما او دی په دې ونه توانېدلو چې جنسي رابطه ونیسو. د دې علت دا نه و چې زما خاوند جنسي مشکلات درلودل، نه، زما خاوند نالج، علم د دې نه درلودی چې څنګه ما تحریک کړي، ما اماده کړي تر څو ته زما سره جنسي رابطه ونیسي. د جنسي رابطې پر وخت به ما ډېر یو شدید درد احساسوي، او هغه یو مهربانه ځوان و، ډېر مهربانه و. د دې په خاطر چې ما دا درد احساسوي، ده به رابطه قطع کړل. نو موږ خو ډایرکټ د دخول مرحله اجرا کول، او دلته به ما د درد احساس کوي، د رابطه پرېښول، دا کار 2 میاشتې جریان وکړي. دا زما پر اعصابو دا ډېر بد تاثیر کړی، ځکه چې ما مسلسل 2 میاشتې هره شپه درد احساسوي او رابطه به بنده کېدل. کله به تحریک سوم، کله به ونه سوم. دا هغه شیان دي چې ډېر پر اعصابو به تاثیر کوي. کله چې به تاسو یو نجلۍ ودوئ، کوشش وکړئ چې منظمه جنسي رابطه ورته تشریح کړئ، هلک ته یې هم تشریح کړئ، دوی ته ټول مراحل زده کړئ. زه به یوه ویډیو بیا جوړه کړم چې واده شپې ته څه رقم ځوانان اماده کړو. په هېڅ چیز هم نه پوهېدلم، میړه مې هم نه پوهېدی. 2 میاشتې دا مشکل و. زما پلرګنۍ چې کله خبر سوله چې نجلۍ د بایپولر حمله راباندې راغله، ما نه کورنۍ پېژندل، نه مې هېڅوک پېژندل، د هر چا څخه بیرېدلم. حتی زما ته یې د بر کرنټونه راکړه، ټول کندهار کې اوازه سول، پروانه لیونۍ سوه. زما کورنۍ چې په دا موضوع خبر سول چې 2 میاشتې زه باکره ګرځېدلم او 2 میاشتې زموږ په مابین جنسي رابطه نه وه، دوی قرار وویل چې وله دا هلک خو دغه و، دا نارینه‌توب یې نه درلودی، څنګه د نجلۍ سره نه بیرېدی. ما هم دا فکر کوي، ما دا احمق انسان نشوزو کوي، ما به داسې خبرې کولې.
زه نه پوهېدلم نالج ما سره نه و علم نه و په دا شیانو نه پوهېدلم نو ټولو هغه هلک هم په ژوند کې ضربې ولیدلې ما هم ولیدلې هغه زما اول خاوند خوراکي رنګ بد سول دا نو ښځو کوي هیڅ چا زموږ څه دا پوښتنه نه کوله چې پروانې د هغه نوم داود و او داود ته تاسو راسئ موږ تاسې کښېنوو ستاسې دوه په منځ کې مشکل څه شي و چې دا نجلۍ داسې ناجوړه سول نه د هیچا سره دا نالج نه و چې موږ دوه سره کښېنئ او زموږ خبرې په موږ خبرې وکړي زموږ خبرې واوري د حل لارې ورته راوباسي ځکه چې زما په هېواد کې مشاور نه و روانشناس نه و د روابط متخصص نه و کلینیک روانشناس نه و زه خپله هم کلینیک روانشناسي مې ویلې د امې پر ترڅنګ ماسټر ډګري په ریلیشنشپ کې هم کړې ده په روابطو کې یعنې زه اوس د دې توانایي لرم چې دوه نفره مثلا داسې مشکلاتو سره مخ سوي دوی سره کښېنوم هغه اصلي علت راوباسم د ناروغیو او د مشکلاتو د روابط هغه وخت دا شیان نه و 2014 کې هېڅ شی نه د دې سبب سو چې په مرور د زمان سره زه چیش سم په ډېر قوي د اعصابو په ناجوړۍ اخته سم ما به همیشه ژړل ولې زما مېړه زما سره جنسي رابطه نیسي اصلا زما مور و پلار خو دا کار نه کوي نو دی ولې زما سره کوي دا غلط کار دی دا بد کار دی دا باید زما سره ونسي دا خو درد کوي نو یو شی چې درد کوي ولې زما سره کیږي دا یو فکر و چې ما درلودی زه تر دا حده پورې ساده وم او دا رقم نجونې زما په ټولنه کې بیخي ډېرې دي یعنې تنها زه نه وم چې زه احمقه وم احمقه نه وم یو بالغه هوښیارې نجلۍ وم دغه درد په مقابل کې ما مقابله نه سوی کولی او د دا علم هم چا نه درلودی چې ما پوه کړي یا هغه پوه کړي طرف مقابل نو موږ د بې علمۍ موږ د دې چې په هېواد کې مو روانشناس نه و دواړه د دې قرباني سو خو سر مې رواني تکلیف درلودی وسواس یې درلودی ټوله شیان یې پاک غوښتل کور ته چې به ماښام رالی پر شیانو یې داسې ګوته تېرول بیا یې ورته کتل چې وده خاورې لرې که یا زه په داسې کور کې نه وم رسوی زما پلار نورمال سړی یعنې زما په دا ژوند کې که زه قرباني سوې یم چې په بایپولر ناجوړي اخته سولم ډېر جدي ناجوړي بد حالتونه یعنې په بازار کې به ښایسته حجاب به مې واغوستی ولا بړم بازار ته په بازار کې به دروز راچپه سولم بېهوشه به سولم یعنې هغه حیثیت په ټولنه کې د چا د منځه ځي نه ته یو ځای ځې راچپه کېږې سبا چې هغه ځای ته ورسې خلک د لیونۍ په سترګه درته ګوري وایي دا بله ورځ راچپه سول یو وایي وایي د میرګیانو ناجوړي لري بل وایي وایي ټګۍ کوي بل وایي بله ورځ څنګه نورماله وه نن څنګه داسې سول په یو بېسواده ټولنه کې بایپولر اوسېدل ډېر سخت دی بایپولر داسې یو ناجوړي ده یوه ورځ به ته دومره هوښیار یې دومره به هوښیار یې چې هوښیاري ته به چې ټوله دنیا حیرانوي یوه ورځ به داسې بې عقل سي چې خلک به وایي تر دا بل لیونی نسته یو ورځ به دروز راچپه سي بېهوشه به سي دا هغه وخت دا حالت پر چا راځي چې ډاکټر منظم نه او دوا منظم نه زما اول سرو کې تر 2014 پورې زما ډاکټرو دوا داسې منظم نه و لکه بیا وروسته چې زه د هندوستان تر تداوي لاندې سولم زه جوړه سولم زه به راچپه کېدلم اوس زه نه راچپه کېږم اوس پر ما هغسې اټک نه راځي چې زه مکمل هوش ته لاسه ورکړم خو بیا هم د قوي حملو سره مخ کېږو چې هغه موږ کنټرول پر سر کړی دي راځو بل مهم علت چې زما د ناجوړۍ دی هغه دا دی کله چې زه مکتب ته تللم زما د خپلوانو بعضې غړي د معرف چارواکي وه هغوی به د انجونو څه سوء استفاده کول جنسي سوء استفاده او دا هر څه ما په خپل سترګو لیدل ما حس کول ما به داسې فکر کوي چې ښه ګوره دا زما خپل دی د انجونو څه سوء استفاده کوي زما څه یې بیا نه کوي یعنې ما خپل ځان داسې ګڼي چې په ما څوک کار نه لري نو هغه نجلۍ ولې ځوروي د 1000 افغانۍ دپاره دا ډېر بد تاثیر راباندې کوي کله چې زه بایپولر سولم خو دا یو علت یې دا هم و خو کله چې زه بایپولر سولم زه یو څه جوړه سولم زه د سیاست نړۍ ته راغلم یا مثلا فعالیتونه مې شروع کړل بیا دې ته متوجه سولم هغه کسانو چې ما ته په لور ویل هغه کسانو چې ما ته په چیچي ویل هغه
کسانو چې ماته په ناز ویل هغوی د نور نجونو سره بیدېدل زما تر کشرانو نجونو پورې. زه چې په کوم سیم کې وم مثلا د 40-45 کاله وم، بله نجلۍ به د 18-19 کاله وه، هغوی د هغې نجلۍ سره بیدېدل خو ماته به یې په لور ویل. دا هغه شیان چې زما پر ذهن یې ډېر بد تاثیر کوي او د دې سبب کېدل چې زه مسلسل په دا جدي ناجوړۍ کې پاته سم. لکه اوس چې داسې نورماله یم داسې نورماله ټیم مې نه درلودل، ډېر علتونه یې دغه وه. راځو اوس زه تاسو ته دا وایم چې بایپولر ناجوړي څنګه یو ناجوړي ده. بایپولر ناجوړي لکه دوه قطبي، ایرانیان دوه قطبي ورته وایي. موږ نه پوهېږم په پښتو کې نوم نه ورته لرو، ځکه چې موږ په هېواد کې پر روانشناسي پر قاموس باندې یا پر ډکشنري باندې کار نه دی سوی. موږ حتی د روانشناسي دپاره یو ښه نوم په پښتو کې نه لرو. روانشناسي یو فارسي لفظ دی، لیکن په پښتو کې افغانان ورته وایي ارواپوهنه. روانشناسي د اروا علم نه دی، بلکې دا یو ډول زموږ په وجود کې روان دی چې را سره سته، په مغز پورې تړلی شی دی، په سترګو نه لیدل کېږي لیکن وجود لري، لکه د لامسې حس، لکه د لیدو حس، نه د بوی حس لمس کېږي نه لیکن سته. روان هم داسې یو څه دی. موږ په پښتو کې نوم نه ورته لرو، بایپولر ته هم نوم نه لرو او روانشناسي ته هم نوم نه لرو. نو بایپولر ناجوړي دوه حالات لري، یا به مانیا ته ځي یا به ډپریشن ته ځي. دلته بایپولر ناجوړي موقعیت لري، مانیا لوړ، ډپریشن کړت. راځو زه خپله افیکټیو بایپولر لرم. افیکټیو بایپولر یعنی عاطفي بایپولر. زه ولې عاطفي بایپولر لرم؟ زه نن په ویډیو کې تاسو ته جنرالي بایپولر هم تشریح کوم او عاطفي بایپولر هم. زه عاطفي بایپولر په دې خاطر لرم چې زه د پلرګنۍ په کور کې ډېره نازولې وم. چې واده شولم تمه مې وه چې زما خسرګنۍ ما ونازوي، زه یې ونه نازولم. کله چې مکتب ته تللم هغه کسانو چې زه نازولم هغو د نورو نجونو څخه جنسي سوء استفاده کوله. کله چې د سیاست نړۍ ته رالم هغه کسانو چې ما زه نازولم هغو د نورو نجونو څخه سوء استفاده کوله جنسي. په دا مابینځ کې زه غریبه داربداره شوم. تشویش به مې کوئ ولې دغه نفر ماته په لور وایي، ماته په چیچي وایي، ماته په پرو وایي، ماته په پري وایي، ما نازوي د یو لور یا خور په صفت. لیکن هغه نجلۍ چې در ما کشره ده هغې ته وایي چې ولا زه ستا سره د شپې بیدېږم 1,000 2,000 به درکړم. نجلۍ چې به یو څه ښایسته وه هغې ته به بیا مثلا ورکولې دغه 1,000 په داسې یو حالت کې لوی سوې او دا زما لپاره ډېر سخت تمامېدی. راځو نو په دې خاطر زه عاطفي نګاه څخه ډېر ضربه ما لیدلې ده. نو په دې خاطر په عاطفي بایپولر کې د ډپریشن عملې ډېرې او زه همیشه د ډپریشن د عملو سره مخ کېدلم، د مانیا د عملو سره نه مخ کېدلم. راځو مانیا چی ته وایي؟ مانیا یعنې ډېره انرژي درته راځي. ښه کارونه مې کړي وای، کور مې صفا کړی وای، ښه دفتر ګرده کارونه مې کړي وای، ګرده کارونه د دنیا ما کړي وای، ښه ډانس مې کړی وای، شله مې کړی وای. یو دم بې واکه په بدن کې ډېر قوي انرژي راسي، یو دم ډېر اعتماد راسي، کانفیډنس راسي، پر خپل ځان باندې کانفیډنس درلودل. زه کولی شم د ګرد د هېواد مشکلات حل کړم. زه یو ډاکټر یم، کولی شم ټولو ته مشاوره ورکړم، په یوه ساعت کې د ټولو مشکلات حل کوم. کانفیډنټ دی، غیر نورمال حالت دی. ډېر خوشحالي منځته راځي په مانیا حمله کې، بې واکه خوشحالي. یو خطر راځي د رویې په مانیا کې، چې څه کېږي ډېر مثبت خوا ته ځي. یو ډېر چابک فکرونه درته راځي، چابکې خبرې کوي، چابک فکرونه درته راځي. یو فکر راځي بل ځي، یو راځي بل ځي، یو راځي بل ځي. دا د مانیا حالت دی. ډېر قوي کانفیډنس راځي، باور پر خپل ځان. غواړې چې ډېره مصروفه واوسېږي، دا کارونه مې کړي وای دي،
مثلا دا ګرد کور مې صفا کړی وای، دا ګرد کور باندې مې صفا راخیستې وای، ښه مې جاړو کړی وای، صفا کړی په دفتر کې مې ګرد کارونه کړي وای، ښه ډانس مې کړی وای، او دا کار موږ په عمل کې کوو، تنها فکر نه راځي در باندې کوي هم. شاید زه د ډېرو خلکو په منځ کې په دفتر کې کار کوم، د هغه رئیس یم، پر ما اوور یعنې ډېر د انرژي د مصرف حالت راځي، یو عمیق خوشحالي ورسره راځي، غواړم ډانس وکړم، دا چمونه به شروع کړم. زما همکاران که ما وویني زه هغو ته خاندم، ځکه چې دلته د رویې ګډوډۍ راځي، ریسک بیهیویر راځي. هغه وایي والله کله چې خوښ یې یم والله دا پیدا مې کړل، زه به نو په بله دنیا کې هغه فکر کوي چې والله پیدا مې کړل، زه په غیر نورمال حالت کې یم. یعنې یو وخت ما په یو نړیوال کنفرانس و، په هغه کې مې دا تشریح کړې وه. ما خپله شخصا په دفترو کې کار نه دی کړی، ما هېڅ ځای جاب نه دی کړی. تر وظیفې پورې مې ویل همالته تاسو فرض وکړئ زه د یو چا رئیس یم، یا مثلا زه یو کارمند یم، نور کارمندان هم شته، پر ما یو عمله رالل چې مثلا هغه د انرژي ده، هغه د خوشحالۍ ده، زه خوشحاله یم او نفر ماته وګوري زه ورته وخندم، هغه وایي والله پیدا مې کړ. او اخر چې هغه خبر چې والله دا خو په اټک کې وه، په حمله کې وه، دا هغه څه دی چې مقابل لوري چې بد انسانان یې داسې فکر کوي چې والله د دې زه خوښ یم، خو هغه چې هوښیار انسانان یې هغه پوهېږي چې دا د رویې مشکل لري، دا خپل ریسک بیهیویر لري. ریسک بیهیویر یعنی تا و خطر بیهیویر ته بیایي، کیدای شي په مانیا حالت کې یو دم پر تا باندې د جنسي شوق عمله راسي، داسې یو جنسي شوق در باندې راځي چې ته غواړې مثلا د یو چا سره جنسي رابطه وساتې، که ته مېړه لرې خو د مېړه سره یې ساتې، که مېړه نه لري یو بل چا ته چې زړه کېږي تللی وای دی مې په غېږ کې نیولی وای، مچ کړی مې وای. زموږ په کلتوري ټولنه کې نجونې د دا سره داسې روزل کېږي چې دا ډېر ګناه لري دا کارونه، لیکن په آزادو ټولنه کې داسې یو څه نه وي. نجونو ته دا حالت راځي، بیا دوی مثلا یو چا ته ګوري، ډېر ورته ګوري، نفر متوجه سي چې والله د دې زه خوښ یم، خو دا به په غیر نورمال حالت کې نه. په آزادو ټولنو کې دا نجونې راولاړېږي، دا نفر د ځان سره بیا اقرار ورسره بېلېږي. داسې یو کیسه د حضرت علي رضی الله عنه چې په وخت کې سوې وه چې وایي امیرالمؤمنین یو ښځې باندې د اعدام حکم راویستی چې دا سنګسار کوي ځکه چې دې زنا کړې ده. وایي د اخوا څخه حضرت علي رضی الله عنه را روان و، دا ښځه ډېره رېږدېدله، دوی روانه کړې وه چې سنګسار یې کړي. حضرت محمد سلام ولې ورېږدېږي، دا چیرې بیا یاست، دا خو د سر اناجوړي لري، حالت یې خراب دی. وایي هغه یې راوستله امیرالمؤمنین ته چې وا امیرالمؤمنینه دا ښځه د سر اناجوړي لري، تا د اعدام حکم څنګه به راویستی؟ نو هغه بیا وویل دا اعدام حکم جوستي، دا د سر ناجوړي لري، که بیا د سر ناجوړي څخه جوړه سول بیا اعدام کو. سر ناجوړي الله جل جلاله ویلي چې دا په دا دنیا کې نه جوړیږي. حضرت محمد اسلام ته یو ښځه راغله، زه د سر ناجوړي لرم، په یو ځای کې راچپه سم، پرتوګ مې یو څوک خلاص پخوا کړل چې پرتوګان نه وه، خلکو دغه واله نه پوهېږم ټوکر به پر ځان راپېچي، ول زما عورت خلک وګوري، زه داسې په بد حالت کې ځم. هغه ورته ویله ول ستا ناجوړي که ته جوړه سې الله جل جلاله ته که زه دعا وکړم جوړېږي، خو یو شی ستا وایي دغه ناجوړي چې کسان لري هغه بیا سواله وه جنت ته ځي. وایي دیول یا ما چې خدای نه جوړوي، دا خو لا ښه خبره ده، زه سیده جنت ته ځم. ځکه چې موږ په دا دنیا کې ډېر یو بد ژوند تجربه کوو. زه که په دا حالت کې یم، زما سره ډېر کومک سوی دی، زما د کورنۍ د خوا، حتی ټوله کندهار زما سره کومک کړی دی. زه همیشه وایم که زه کندهاري نه وای زه دا حالت ته نه رسېدلم، زما څه چا جنسي سوء استفاده نه ده کړې، ما ته چا په بد نظر نه دي کتلي، ځکه په هر حالت کې وم، که راچپه کېدلم کاش یې کېدلم، خلکو کومک کاوه، وروسته بیا نه رایادوله چې دا لیونۍ ده پر دې عملې راځي، دا داسې کېږي، زه بیا جدي نیولم. دا یو سبب و چې زه ډېر پر ځان باندې کار وکړم او وکولی سم تحصیل وکړم. تحصیل ډېر سخت کار، اوس هم زه په ټولنه کې ډېر حمایت لرم، یعنې اوس خو زما ناجوړي 100% کنټرول ده. زما ډاکټران وایي 99% پروانې ناجوړي کنټرول ده، حتی رسمي خطونه راکوي چې پروانې ناجوړي کنټرول ده. خو ما تحصیل وکړي، زه پوه شولم، زه په دې خپل ناجوړي مې وپېژندل، خپل حملې مې وپېژندل، د حملو سره مبارزه مې وپېژندل، دوا منظمه خورم، زه چې ژوندی یم زه به دوا خورم.
او زه چې ژوندی یم زه خپل د حملو سره مبارزه کوم. دا مې پر خپل ځان ومنل. خو دا حالت ته هغه کسان چې نوي پاخته کېږي یا په کښې کې دي کولی سي ورسېږي، زموږ څه الهام واخلي. په مانیا حالت کې یو شی چې تاسو به وایاست چې ولا د مانیا عجبه شی عشقي حالت دی، یو ډېر بد شی چې موږ په کښې لرو هغه دا دی چې موږ خوب نسو کولی. په مانیا کې موږ د خوب د لاسه ورکوو، د خوب ګډوډي راته جوړېږي، خوراک نسو کولی، په 10 ورځې هم خوراک نسو کولی. دا یې بیا ډېر بدخونده ځای دی، خوند نه کوي نه. مانیا حملې په هر شي کې فرق لري. په اوور انرژي کې موږ راولاړېږو، مثلا اشاله کوو یا سپاکاري کوو. په کانفیډنټ کې ډېر رسمي جدي کارونه کوو، دا کار کوم ما کار کوم. په ډېر خوشحالي حالت کې روابط جوړوو. په ریسک بیهیویر کې جنسي نګاه څخه کېدای سي یو چا ته ډېر په مینه وګورو یا یو چا ته ووایو چې زه ستا سره مینه لرم، غواړم تا په غېږ کې ونیسم، او دا خبره به په هغه ګړي پوهېږي، سبا به هغه نفر د مخ څخه به جلا بد راځي. ډېر چابک چابک فکرونه راته راځي او بېرته ځي. کتابچه را اخلم دا کار کوم، هغه کتاب را اخلم، هغه کار داسې کوم، د باندې وځم ګرځم بېرته راځم. چابک فکرونه راځي بېرته ځي. چابکې چابکې خبرې کوم، پر خبرو کنټرول نه لرم. چابک چابک خبرې څخه موضوع دا ده احساساتي کېږم، چابکې چابکې خبرې کوم، وقفه نه کوم، پر ځان کنټرول نه لرم، پر خپل خندا باندې هر خاندم، چابکې چابکې خبرې کوم، کیسې کوم. دا د بایپولر یو ډول حمله ده. امکان لري په نورمال انسانانو کې هم دا حمله راسي، خو دا شان چې اوس ما درته ویله دا که په منظم توګه پر یو چا راسي، قسم قسم د خوشحالۍ، قسم قسم د ډېر انرژي، قسم قسم د ډېر کارونو حملې پر راسي او مسلسل پر راسي، دا کس بایپولر ناجوري لري او د مانیا په حالت کې دی. راځو ما تاسو ته ویله دا د بایپولر ناجوري ده. مانیا لوړ، ډپریشن کښت، مانیا لوړ، ډپریشن کښت. اوس راځو ډپریشن ته. په ډپریشن کې انرژي د لاسه ورکوو، هېڅ شی مو د لاسه نه کېږي. چې وم پرېوځم بیده سم، خدای چې ما په 10 کاله بیا نه راکښېني، خدای چې ما دا ژوند څه واخلي، دا څه رقم ژوند دی. لوی انرژي ده، غواړم هېڅ کار نه کوم. حتی زه دا خپل شان نه درته وایم، زه اوس کنټرول یم، دا د عمله درته تشریح کوم. په لوی انرژي کې ډېر شدیدو بولو نیولې، تشناب ته نه ځم، ځکه چې زما د لاسه نه کېږي. زما بدن زما سره یاري نه کوي. زه انګلیسي امید د لاسه ورکوم، ژوند ته امید د لاسه ورکوم. مور لرم، خور لرم، پلار لرم، ورور لرم، ښه دوستان لرم، ښه ملګري لرم، ښه استادان لرم، ښه مینوم لرم، مینوم لرم، هر شی لرم، میړه لرم، هر شی لرم، اولادونه لرم. لیکن د تنهایي احساس کوم، ناامیده کېږم، مرګ ته مې زړه غواړي، کاشکې مړه سوی وای. دا څه رقم ژوند دی؟ ولې دا حالت پر ما راځي؟ ولې لاس نسم پورته کولی؟ د لاس پورته کېدو توان نست. لاس پورته کوم، داسې یو احساس کوم لکه دا لاس چې دروز ولیږي او زما حالت خرابېږي. انرژي د لاسه ورکوم، هېڅ انرژي نه لرم. اوور سلیپ راته راځي، ډېر خوب کوم، عمیق خوب. خپل علاقه و ژوند ته د لاس ورکوم و هر شي ته علاقه د لاس ورکوم. زړه مې نه غواړي کتاب ووایم، په مانیا کې مې کتاب ویلی، په ډپریشن کې نه غواړم کتاب ووایم، نه غواړم د چا سره خبرې وکړم، نه غواړم د چا تلیفون وکړم، نه غواړم د چا میسج ته جواب ورکړم. ټول ته وایم دا د سپي زامن په پرده لمونانه څه ګرده خره کونیان یاست. هیڅ نوع انټرست و هیڅ چا ته نه لرم. د ډېر سخت کارو فیصله کوم. مثلا وایم زه دغه نفر وژنم، زه دا نفر خفه کوم، تا خو ژوندی نه پرېږدم ته ودرېږي، ځم نفر ته ور حمله کوم. دا کار په حقیقت سره کوم. ګورې خپل د چې زه د یو شي وړتیا لرم، زه د دې وړتیا لرم چې مور یم، زه د دې وړتیا لرم چې خپل پر مور ګرانه سم، پر
پلار ګرانه یم، پر خور ګرانه یم، پر مور ګرانه یم، پر انډیوال ګرانه یم، پر ملګري ګرانه یم، پر مینې ګرانه یم، پر میړه ګرانه یم، پر همصنفي ګرانه یم، پر خپلوانو ګرانه یم. دغه د منځه ځي. زه پر هېچا نه یم ګرانه. زه بې ارزښته یم. زما د ځان سره ښه نه راځي. زه د ځان سره مشکلات لرم. او دا فکر ډېر په عمیق توګه زموږ وجود ته راځي. ایستلی یې نه شو. ګوره اوس زه ستاسو سره په ویډیو کې خبرې کوم. زه کولی شم ډېر ښه اکټ ته غم وکړم، ښه د خوشحالۍ اکټ وکړم. زه د عملیې په جریان کې اوس نه یم. هر اکټ درته کولی شم، هر څه ته منظم داخلېدلی شم، د هر څه څخه منظم راوتلی شم. ځکه چې زه نور کنټرول یم. زما ډاکټرانو یو خط لیکلی دی، پوهنتون ته یې ورکړی دی چې دا پروانه پر ځان نه 90% کنټرول لري. زه اوس په تهران کې د پوهنتون استاذه یم. ستاسو باور راځي؟ زه یو وخت په کندهار کې لیونۍ پرو وم. لیونۍ پرو؟ مغز خرابې پرو؟ نن زه د پوهنتون استاذه یم. ولې؟ ځکه چې ما د ناجوړۍ سره کنټرول زده کوي. نور زه هغه ناجوړي لرم چې کندهاریانو زه لیدلې یم چې هر ځای به راچپه کېدلم، هر ځای به مې حالت خرابېدی، لیکن نن دا حالت پر ما نه راځي ځکه چې ما دا زده کړل چې کنټرول څنګه وکړم. په ډیپریشن ناجوړي کې موږ وزن د لاسه ورکوو، ډینګرېږو. په مانیا حمله کې موږ وزن اخلو. دواړې ډېر بدجنسه بدې عملې چې خدای دې پر هېچا نه راولي. زه وایم هم که زما دښمن په بایپولر اخته کېږي، نه دې اخته کېږي، خدای دې مړ کړي. په ډیپریشن کې د خودکشي افکار راځي. ډېر یو کمپلیکس یا ګډ وډ افکار راځي د مرګ لپاره. لیکن مانیا کې دا شیان نه راځي. ته په بل دنیا کې ګرځې، خو کله چې متوجه سې چې زه په مانیا کې یم، یا مانیا لاست یعنې د مانیا ختم کله پر خودکشي عمله وسي، لیکن افکار یې نه درته راځي. لیکن په ډیپریشن کې د خودکشي افکار بیخي ډېر درته راځي. په مانیا کې موږ ډېرې پیسې مصرفوو په منطقي ډول سره، لیکن په ډیپریشن کې په غیر منطقي ډول سره پیسې مصرفوو. موږ پیسې نه شو ساتلی. بعضې خلک مو لیدلي چې وایي هوښیار لیونی دی، په پیسو څنګه پوهېږي. موږ په پیسو نه پوهېږو. زما سره هېڅ وخت پیسې نه وي. ما ګردم خپل پیسې ګرده خرڅ کړي. مخکې له دې چې ما ته پیسې راسي ما مصرف کړي. زه د پیسو دپاره هره ورځ کتابونه وایم. دا هغه څه دی چې په ما یې زما ناجوړي کوي. زما د اولاد د ناجوړي پیسې زما ورور پس انداز کوي. زما د اولاد د خوشحالۍ پیسې زما ورور پس انداز کوي. زه یې نه پس انداز کوم. زه په دې خاطر ګرد عمر وایم که زه کندهارۍ نه وای زه پروانه نه کېدلم. که زه یو چاته میسیج په کندهار کې وکم چې پلانه یم او په ډیپریشن حالت کې میسیج کړی یا په مانیا کې چې زه دونګې پیسې غواړم، ما ته هېڅوک په کندهار کې نه وایي چې ولې یې درکړم. پیسې ولې درکړم؟ په څه خاطر یې درکړم؟ ته ونیسه یوه مچه راکړه، ته ونیسه ما ته خپل بدن راښکاره کړه، ته راځه ستا د بدن خوند واخلم. دا کار نه دی. په کندهار کې چې ما هر وخت هر چا څه پیسې د عملیې په جریان کې اخیستې دي وغوره کړي چې بېرته یې راڅه غواړي نه پیسې. او دا پیسو مبلغ هېڅ وخت کم نه و. زه چې د چا څه پیسې غواړم تر 1 لک کمې نه غواړم. دا زه وایم که زه کندهارۍ نه وای زه نه پروانه کېدلم. زما ورور پس انداز کوي د دې دپاره که چیرې سبا خطر یې زما اولاد ناجوړه زه ناجوړه یم، هغه به دا تداوي کوي. تاسو فکر وکړئ بل څوک زما دپاره پس انداز کوي، زه یې نسم کولی. یعنې د بایپولر مریض قطعا د پیسو سره منظم منیجمنټ نسي کولی. د پیسو منیجمنټ په نور کسانو ته کوي. زه اوس یو څه پر ځان کنټرول لرم. مثلا ما معاش اخیستی دی، تقریبا زما د معاش کېږي داسې دغه ورځې یو 8 ورځې کېږي. 8 ورځې کېږي ما معاش نه دی خرڅ کړی. دا نو یو ډېر غټ کنټرول دی چې زما په ژوند کې لومړی ځل ما کړی. زه چې معاش په ورځ واخلم په هغه ورځ خلاصېږي. خو اوس داسې 5-6 ورځې کېږي چې ما معاش ساتلی دی او معاش پروت دی. شریعت و بایپولر ناجوړي ته یا د سر ناجوړي ته حد نه دی ټاکلی. هېڅ قاضي نسي کولی پر داسې مریض باندې حکم وکړي. ساینس بیا وایي داسې ناجوړ که چیرې جرم وکړي په شفاخانه کې بستر کوي تر څو نورماله حالت ته راوګرځېږي. هم ساینس هم شریعت پر دا مریض باندې شفقت لري.
یو علت چې زه همیشه نورماله پاتې سوی یم هغه دا دی چې زه ښه ډاکټر لرم، څو دانې ډاکټران لرم او همیشه یې لرم، غوزه نه یم پرېښې. نور مریضان کیدای شي ډاکټران د لاسه ورکړي. زه په دې خاطر ډاکټران د لاسه نه ورکوم، کله چې زه نوې ناجوړه سوې وم ما په دا مسلک کې تحصیل شروع کړي. زما ډاکټران په دې خاطر زما سره ښه برخورد لري، ما په نوبت کې نه کښېنوي، همیشه زما میسج ته جواب راکوي، ما ته احترام لري، ځکه چې زه د دوی هم مسلکه یم. تاسو هغه کسان چې په دا ناجوړي اخته یاست چې ډاکټر د لاسه ورکوي او مجبوره کېږي نوي ډاکټر ته د سره کیسه وکړي، ستاسو ژوند نورماله دی، ځکه چې نورماله ټول مریضان ډاکټر د لاسه ورکوي. خو زه په دا مسلک کې د دوی هم مسلکي یم، په دې خاطر زه ډاکټر د لاسه نه ورکوم. زما تشخیص یو منظم ټیم د ډاکټرانو کړی دی، مطلب یو نفر نه دی کړی، او بیا منظره تداوی راته سوې ده. په دې خاطر زه خپل نورمالیټي حالت کې ته رسېدلی یم. او بل زه یو کندارۍ وم او کنداریانو همیشه زه حمایت کړی یم، یوازې د کورنۍ غړو نه، د کورس د باندې هم ډېر خلکو. زه د ژبو سره یو څه مشکل لرم، دا هم زما د ناجوړۍ علت دی. کله چې زه په ناجوړي اخته سولم د هغه تر مخه ما د ژبو ډېر ښه منیج درلودی. ښه دري مې زده وه، ښه پښتو مې زده وه، ښه انګریزي مې زده وه، ښه هندي مې زده وه، اردو مې زده وه. اوس مې ډېرې ژبې نه دي زده. پر انګلیسي یو څه حاکمیت لرم او په نورو ژبو کې ګډوډي لرم. بله ورځ په ټویټر په سپیس کې یو بحث وسو، یو سړي و طالبانو ته ویل ستاسو حکومت استبدادي حکومت دی. ما سرچ وکړی چې استبداد یعنې څه. کله چې مې په انګلیسي د هغه معنا راویستل بیا پوه شولم چې او دا نفر څه وایي. خو مخکې له دې چې زه ناجوړه سم زه داسې نه وم. ما پر ټولو علومو او پر ژبو او پر خبرو باندې واک درلودلی او یوه لایقه او وړ نجلۍ وم. زما استادان به زه په یاد یم، زه ډېره لایقه نجلۍ وم. بل په بالغه کورنۍ کې لوستوی یم، باسواده کورنۍ کې لوستوی یم. زما کورنۍ دا درک کړي وه چې زه ناجوړه یم او همیشه به زما مسؤلیت اخلي، همیشه به ماته دوا راکوي، همیشه به زما خیال ساتي. د کورنۍ تر څنګ ټولنې کسانو هم ډېر زما حمایت کړی دی. پلار مې بالغ و، بلاغت مې ځینې زده کړي. مور مې بالغه و، بلاغت مې ځینې زده کړي. ټولو خلکو مینه راکول، مینه مې واخیستل. زما ټول خپلوانو مینه راکول او ما مینه اخیستل او زه حمایت کېدل. همیشه توجه را سره وه د خپل ټولنې د خلکو، حمایت را سره و، خپل د استادانو. ځکه چې هغو چې په نورماله حالت کې زه لیدلی وم څه رقم وم، زه حمایت کولم تر څو بیرته دغه ورځ ته راسم لکه نن چې یم. نن زه په ډېر کنټرول تاسو ته دا مسایل تشریح کوم. ما یې وخت نه سوی کولی. کله چې به یو چا راته ویل چې زه افیکټیو بایپولر لرم، ما ورته ویل چپ څه دا خبره راته ونه کړې، زه بایپولر 2 لرم. بایپولر څو قسمونه لري. بایپولر 1 معنا بایپولر یو چې مریض ډېر د مانیا حملو ته ځي. یو بل بایپولر 2 دی چې مریض ډېر و دغه ته ځي و ډپریشن حملو ته ځي. یو بیا افیکټیو بایپولر دی. افیکټیو بایپولر په کمپلیکس حالت کې دی، په میکس حالت کې دی. مانیا ته ځي، ډپریشن ته ځي، کوي ډپریشن ته ځي، کوي مانیا ته ځي. زما دا بیا په دوی کې بیرته په د افیکټیو کې یو څه خطرې دی چې ډپریشن ته ډېر ځم او هر څه د لاسه ورکوم. زما سره همیشه د ډېرو خلکو د ډېرو چارطرفیانو کومک را سره. داسې یو قوي حملو سره بعض وخت زه مخ شم خپل د اواز کنټرول د لاسه ورکوم. زما اواز د کوچنیانو په رقم چې هر څه کنټرول کوم، د اواز سم کوم نه سمیږي او اواز د کوچنیانو په رقم سي. دا په ټولنه کې په یو بېسواده ټولنه کې لکه په افغانستان کې د انسان پر حیثیت باندې بد تاثیر کوي او ډېر بد حالاتو سره مخ کېږي او متاسفانه د دا سره زه مخ کېږم او په ټولنه کې د بېسوادو خلکو سره مخ کېږم او مجبوره یم تحمل یې کړم. زه په یو عصري کورنۍ کې لوستوی وم چې ټول نورماله خلک وه او د غیر نورمال خلکو سره مخ شوی وم، غیر نورمال شرایطو کې راغلی وم. د الله شکر ادا کوم چې اوس جوړه یم، ښه یم. یو شکر چې د الله یې ادا کوم هغه دا دی چې په قرآن او په حدیث کې راغلی دي چې زما په رقم مریضانو باندې باید دغه ونه سي، قاضي حکم را ونه باسي او د دوی ناجوړي درک کړي. دا به د الله جل جلاله لوی احسان دی چې پر موږ یې کړی دی.
او زه به خپل د کندهاریانو څخه ډېر مننه وکړم چې زه همیشه حمایت کړی یم زما د کورنۍ څخه زما د ډاکټرانو څخه د بایپولر پیژندګلوي مې درته وکړل د راتلونکي ویډیو به مو وي چې زه څنګه نورماله اوسم دا هغه هنرونه دي چې ما خپله زده کړي دي ما د ډاکټرانو څخه زده کړي چې هغه به زه تاسو ته بیا تشریح کړم د اوس لپاره د خدای په امان